سلامونه درنو لیدونکو. په دې ښوونیز ویډیویي لارښود کې د آیفون موبایل کاروونکو ته د کورسیرا ښوونیز لارښود په عملي بڼه درښیو ترڅو وکولای شئ په آیفون موبایل کې په اسانۍ سره خپل درسونه تعقیب کړئ. تر هر څه دمخه اپ سټور ته ورځو او کورسیرا اپلیکیشن ډاونلوډوو. چې اپ سټور مو راخلاص کړ، په سرچ بار کې به کورسیرا پیدا او ډاونلوډ کړئ. باید ووایم چې د اپلیکیشن پر ځای په سفاري یا ګوګل کروم کې هم د کورسیرا د ویب سایټ له لارې خپل درسونه تعقیبولی شئ، اما اپلیکیشن غوره انتخاب دی. د ډاونلوډ پر علامه باندې کلیک کوو او د کورسیرا ډاونلوډ شروع کیږي. تاسو کولی شئ جیمیل او نور اپلیکیشنونه هم په ورته طریقه ډاونلوډ کړئ. مخکې له دې چې په کورسیرا کې حساب پرانیزو، باید ووایم چې تاسو به لومړی د خپلې اړونده ادارې څخه په کورسیرا کې ثبت او وروسته د کورسیرا څخه په ایمیل کې دعوت لینک ترلاسه کړئ. ورځو جیمیل ته او هغه ایمیل راخلاصوو چې دعوت لینک پکښې راغلی. لومړی به اطمینان حاصل کړئ چې ایمیل د کورسیرا له طرفه درته راستول شوی او لکه څنګه چې پر صفحه وینئ، لاندې به ستاسو نوم او د هغه ادارې نوم لیکل شوی وي چې تاسو یې کورسیرا ته معرفي کړي یاست. تر پوره اطمینان وروسته به پر جوین ناو کلیک وکړئ او رجسټریشن به تکمیل کړئ. کله چې دا صفحه راخلاصه سول، پر کریټ نیو اکاونټ باندې به کلیک وکړئ او تر هغه وروسته به لومړی خپل نوم او تخلص ولیکئ، وروسته ایمیل ادرس او پاسورډ. د دې سره د حساب پرانیستلو پروسه پای ته رسیږي. د کورسیرا اپلیکیشن ته ورځو او خپل جوړ کړی حساب پرانیزو. په اپلیکیشن کې تنظیمات راخلاصوو او پر لاګین سلیش ساین اپ باندې کلیک کوو. په دې صفحه کې لاګین وید ایمیل انتخابوو او مخته ځو. دلته خپل ایمیل ادرس او پاسورډ ولیکئ او ستاسو حساب به پرانیستل شي. حساب پرانیستل سو او یو ځل بیا ورځو تنظیماتو ته او د اپلیکیشن ژبه له انګلیسي پښتو ته اړوو. په تنظیماتو کې پر چینج پریفرډ لانګویج باندې کلیک کوو او د کورسیرا د صفحې څخه د یو ځل لپاره وځو، ځو د آیفون سیټینګز ته او هلته په سیټینګز کې د لانګویج په برخه کې پښتو انتخابوو او په دې سره به زموږ د کورسیرا د اپلیکیشن ژبه پښتو ته واوړي. تر دې وروسته ورځو د پلټول صفحې ته او لومړی هغه 3 کورسونه چې د اقرا اکاډمي لخوا موږ ته انتخاب شوي تعقیبوو، ترڅو د کورسیرا په اړه په پښتو، دري او انګلیسي ژبو ویډیویي ښوونیز لارښود پیل او اړین معلومات ترلاسه کړو. بیرته د پلټول صفحې ته ورځو او د موضوعاتو برخه کې ګورو چې په بیلابیلو برخو کې کورسونه شتون لري او د خپلې علاقې مطابق کولی شئ هره برخه کې کورسونه واخلئ. د بیلګې په توګه ورځو د معلوماتي ټکنالوژي برخه کې د ګرافیک ډیزاین یو کورس راخلاصوو او په اړه یې پوره معلومات لولو. تاسو ګورئ چې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې د اډاب ادارې لخوا 15 میاشتنی تخصصي کورس دی او موږ ته د اډاب فوټوشاپ، اډاب الستراتور، ویژوال ډیزاین، برانډینګ او ګرافیک ډیزاین برخو کې درس راکوي. ورځو په دې کورس کې داخله اخلو او درس شروع کوو. یو ځل بیا هم په شنه خط کې داخلېدل انتخابوو او دوباره تایید ورکوو. زموږ درسونه شروع سول او په همدې توګه در 5 میاشتو پورې دوام کوي چې وروسته د کورس په خلاصېدو سره موږ ته تخصصي سرټیفیکیټ راکول کیږي. یوه بله نکته چې باید اشاره ورته وکړو، که چیرې ستاسو کوم کورس نه خوښیږي نو په چپ لاس کې بل وړ پر 3 ټکو باندې کلیک وکړئ او په سره خط کې پر نوموړل شوي باندې کلیک وکړئ او یو ځل بیا هم تاییدي ورکړئ ترڅو کورس لغوه شي. د همدې سره زموږ تاسې د راجستریشن، د کورس د پلټلو، د کورس د انتخاب، داخلې او بیا وروسته بیرته د کورس څخه د وتلو یا ان انرولمنټ پروسه پای ته ورسېدل. او په اخرنۍ مرحله کې د زده کړې صفحې ته راځو. په دې صفحه کې تاسو کولی شئ خپل ټول کورسونه ومومئ او هر کله له همدې صفحې خپلو درسو ته بیا دوام ورکړئ. څنګه چې تاسو په صفحه کې وینئ، زموږ ټول کورسونه په همدې صفحه کې موجود دي او که وغواړو چې بیرته له همدې صفحې څخه خپل یو کورس یا درس ته ادامه ورکړو، پر هماغه کورس باندې کلیک کوو او درس یې پیلوو.
د مثال په ډول د انګلیسي ژبې د ګرامر کورس چې موږ اخیستی دی غواړو هماغه درسو ته ادامه ورکو نو په شنه خط کې پر راتلونکي درس باندې کلیک کوو او زموږ درسونه د هماغه ځای څخه شروع کیږي په کوم ځای کې چې موږ درولې وه او کله چې صفحه را خلاصه سول نو پر پیل باندې کلیک کوئ او ستاسو درسونه شروع کیږي او ترڅنګ یې د تنظیماتو یا سیټینګز برخه ده چې تاسو کولی شئ لازم تغییرات راوړئ موږ به کوښښ وکړو چې په آینده کې ورته نور ویډیویي ښوونیز لارښودونه تاسو ته آماده کړو ترڅو تاسو د کوم مشکل سره مخ نشئ او په اسانه او ساده توګه سره وکولای شئ په کورسیرا کې خپل درسونو ته ادامه ورکړئ له توجه او حوصلې مو نړۍ مننه